ګرانو مسافر ملګرو، مسافر چې کله کلی ته لاړ شي نو ډیر زیات خوشاله وي. پخوا به د کلی خلک ورسره ملاوېدو ته راتله، خو اوس دغه روایت سر وخوړه. اوس یې که څوک په لار، دکان، جومات او یا اتفاقاً چرته وګوري ورسره ملاو شي، ګنې کلیوال یې غم نه کوي. که بیا ورسره کلیوال ملاو هم شي نو سمدستي د ستړي مشي سره به ورته وایي چې بیا به کله ځې. دغه د بیا تلو خبره په مسافر لکه د ټوپک د ډز ولګي. که څوک یې چرته په کلي کې صفا کپړو، سپلو او د عطرو د خوشبو سره وګوري نو په بد به لګي او د کلي خلک به سوځي. خو دا ظالمان د دې نه نه وي خبر چې مسافر په میاشتو میاشتو د کار په خیرنو او خچنو جامو کې ګرځي. دغه میاشت نیمه د خوشحالي وي، خو د مسافر لږه خوشحالي لومبی خپل او بیا نور خلک نشي زغملی. سپینې جامې او تورې سپلې ویني، خو د دې شاته په کلونو ستوماني او ستړیا یې نه ویني. هغه وخت چې په ده یوه لحظه او لمحه لکه د قیامت سخته تیریږي، د خپلو خپلوانو او د کلي د خلکو نه پناه وي. شعر دی چې سپینو جامو او 100 پیسو ته زما مه کړېږه، سپینو جامو او 100 پیسو ته زما مه کړېږه، ما په پردیس کې په بچو پسې ژړا کړې ده.